نو دغه زبان درازی نه د پکار څنګه چې دغه خلکو وخت تیر کړي دا شان وخت تیرول پکار دی. یو صحابی دی مشهور ابو عبد الرحمن دی کنیه دا او خپل نوم دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. مشهور صحابی دی، جلیل القدر صحابی دی. دا یو ځل را روانو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکی واوریده چې هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان پرون تندی باندې په خوشاله او په خندا باندې خپل کور ته داخل شو او خپل اهل و عیال تورل داسې حال کې چې د تندې فراخ او تندې راچولې نو رون تندی باندې وردن نشو او کور کې سلام واچولو خپل بیبي ته سلام وکړه چې کم کس وي په دې حالت کې داخليږي د سره 70,000 د رحمت فرشتي دنه کور ته ځي. څومره فرشتي؟ 70,000. او دغه 70,000 فرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. نو کله چې دی صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مبارکه وورید نو دی کور ته روانو یو څو قدم را واپس شو او بیا دا غینه بعد چې دی کور ته ور داخل شو چې ورڅنګه دن نشو نو ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام وکا جواب ورته ملو شو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو خپل بیبي ته وی بس زما د خپل حبیب په وینا باندې پوره یقین دی ایمان مې د الله پاک موت ته مغفرت نصیب کا. امو سره دلته فرشتي حاضر دي. اوس مونږ او تاسو دې معاشره کې وګورو بهر چې کم دی خو نرم خواږه پاسته ښکلې خبرې کوو یارانو دوستانو سره ناستو تر نیمو شپو پورې 12 بجو پورې 1 بجې پورې داسې ګپې او شپې او یا په لار روانو چرته پردی زنانه تپوس وکړه چې رورا دا لار کم خواته ده نو بیا هغه ټیم کې زمونږ استادو نه وختي تختیدلی پسې نرمې خبرې کو خو چې کور ته راشو نو ځان نم جلاد جوړ کړی وي تندیم په دې سپېږمو باندې راچولې وي نو هغه چې څنګه وردن نشي نو زنانه خو هم ګرمني کنه وي والله چې میر غضب سے بیا راورسېده. نو زمونږ استادو خلک چې کم دی هغه د سنت مطابق چې کم دی کور ته نه داخليږي. ګوره کومه طریقه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري سلام بو کې د سلام نه بعد به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وي د درود نه بعد به بیا د سورته اخلاص تلاوت وکي بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وي. نو په دې سره مینا محبت الفت دام سیوا کیږي په دې سره مال حال او اولاد کې برکتم پیدا کیږي. په ایمان و موږ تاسو په دې طریقه باندې کور ته نه نوځو. اول خوا دنه نوتو چل ناراضي چې کور ته څنګه ورشو نورون تندی باندې ګورا نو چې ته په داسې حالت کې ورشي نو هغه زړه مات نو عام تاسو سره بیا پرون تندی باندې ګوره خبره نه کی نو فساد او جګړه هم دقیق نه جوړیږي. په خبره باندې پوي کنه شکوک او شبهات چې کم دی هغه د دې وجه نه را پیدا کیږي. ګوره زنانا چې په خپل خاون باندې بدګمانه کیږي نو دی وجه نه کیږي. ګوره چې خاون دی خیال نه ساتي ځان نه جلاد جوړ کړي او دا کرانګي چې خاون په خپل بیبي باندې بدګمانه کیږي دلته شیطان کار کوي. ګوره نو دا چې بدګمانه کیږي په خپل بیبي باندې هم د دقه وجه نه چې بیبي ورته په خله باندې سړې مشه نه کوي. واه خدا دې چې کور ته تورل نو سلام واچو. په خبره پويږي په دې باندې سو کمیږي نو دا بلکې سلام اچول دا سنت دي. سدي سلام اچول سنت دي. سلام باچي ډېر خلک وي یره ودا د پښتو خلاف دي د پښتو خلاف دي کنه
موږ تاسو بیا دغه ټیم کې و پښتو ته نه ګورو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتو ته به ګورو، او پښتونخانه نور کم کارونه دي د پښتو کړي دي چې دلته پښتو مخکې کې. الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. نورون تندي باندې ښه کور ته تلل، او دا دوام بیا وایه د هغې نه پس اعوذ بالله من الداسم. داسم دا یو شیطان دی. څه دی؟ شیطان دی. ښه دا راځي د نارینه په دې سترګو باندې کینی، د هغه کار دا وي چې دا ښځه او خاوند وجنګوي. نو موږ تاسو خو ناخبره یو، دعاګانې راته یاد نه دي، په سنت طریقه باندې کور ته داخلېدل راته یاد نه دي. نو دغه داسم راشي د خاوند په دې سترګو باندې کینی. د چا په سترګو؟ د خاوند. نو خاوند چې کور ته را دن نشي نو به دا شیطان ورته خبرې خسته کوي، دا وګوره دا چینک کوم ځای کې پروت دی، دا پیالې کوم ځای پرته ده، دا بیلچه کوم ځای پرته ده، دا کټ خونور ته پروت دی. نو دغه کارونه ورته خسته کوي، نو د ښځې ته یې غوسه کوي. نو هغه طرف ته دې لاړ شو، د زنانه په دې سترګو باندې کینی، نو هغې ته خبرې خسته کوي چې وګوره ښه خاوند خو دې تندې را چولی دی، ګوره تا سره یې نه لګي او تی بدی شي، او دا وګوره ډک بازار نه رالو تش لاس را دننه شوی دی، یو څیز یم ځان سره راونړه. نو دا خبرې ورته شیطان خسته کوي. دغه داسم شیطان دا په دې کورونو کې اوسېږي. الله پاک دې چې زمونږ او ستاسو نارینه او زنانه ټول محفوظ کړي. نو دغه داسم ورته، نو دا زنانه کله کله غصه شي که نه، نو چې د خاوند سره لاس کې سني، نو بچو ته وي غلی شي، وي تو راغلو، نو جګړه همدغې نه جوړېږي. بیا ښه جګړه همدغې نه جوړېږي. نو دا کار دا شیطان کې. نو دغه دعا به ورسره وي بیا ښه اعوذ بالله من الداسم. پوه شو په خبره؟ نو دا کور ته د داخلېدو طریقه په دې طریقه باندې چې ته کور ته لاړې نو هېڅ کلم جنګ جګړې نه راځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.